چې یو سړی څه شي ته ګوري یا ګپ شپ لګوي د زنانه سره او د ده نه مني لاړه شي، نو آیا غسل پې لازم دی او که نه؟ یو مني تلی او یو مذي تلی. مذي هغه سپینو اوبو ته وایي چې سړي ته احساس هم د هغې د وتو نه کېږي. ما ته داسې ښکاري چې دا روز د دغې تپوس کوي، ځکه چې سړی د خپلې زنانه سره ګپ شپ لګوي یا که داسې والعیاذ بالله چې ته یو فحش تصویر یا څه شي ته وګوري نو دا مزي اکثر د سړي نه ځي، نو د دې سره غسل نه لازمیږي، صرف اودس به کوي بیا او دغه ځای به وینځي په کوم ځای چې مزي لګېدلې ده او عورت به خپل وینځي. او که دوی چې نه مني تې تلې ده، نو که دا مني تې تلي او سره د خونه خونې تې اغستی او مني تې وتلي، نو بیا پې غسل څه دی؟ بیا پې غسل لازم دی. والله اعلم. دا مسله خو موږ مخکې بیانه کړې ده بار بار چې د مزی په دې مسله کې الله سبحانه وتعالی د اسانتیا ورکړې ده چې په دې باندې صرف اوبه ونولې دا کافي ده. لکه کوم ځای چې ته د ښکاره شو چې دغه ځای باندې د اوبه لګېدلي د مزی ده، نو په هغې صرف اوبه ونوله، دغه ځای څه شو؟ د صفا شو. وجه د هغې دا ده چې دا داسې مسله ده چې سړو ته ډېره راځي، او خصوصا هغه سړي ته ډېره راځي چې د هغه شهوت ډېري، نو هغه ته دا مسله ډېره راځي. نو که بار بار ورته سړی وي چې دا کپړه به نه چوړی او مږې به او ایس وینځي داسې وینځي، نو بیا به ورته خبره ګرانه شي. نو ځکه شریعت په دې کې دغه اسانتیا ورکړې ده. والله اعلم.